ملګرو جی لوریمر چې په لړم پیرنګي مشهور دی یو لیک کړی او هغه لیک یوه بلاعنوانه قصه وه چې دغه په وزیري لهجه کې وه او ښاغلي قلندر مومند صاحب دغه لیک بیا په یوسفزۍ لهجه کې راړولی دی او دې ته د پښتو ژبې اولنۍ افسانه ویلې ده. دا بیا په کال 1902 عیسوي کې د کلکتې نه خور شوی دی. دغه قلندر مومند صاحب اولنۍ افسانه د پښتو ژبې ګڼي. د دغې خلاصه زه تاسو ته وایم کومه چې قلندر مومند صاحب لیکلې ده او بیا په سل کلن د افسانې سل کلن بهیر کتاب کې اسیر منګل صاحب راغستې ده. نو زه تاسو ته دې هم دغه خلاصه بیانوم. زه جانیخیل او بقاخیل قبیلو ترمنځ څه لانجې غوڅولو دپاره تللی وم. ما د یو سړي په تندي د زخم نښه ولیده. تپوس مې وکړه چې دا په څه؟ هغه خپله کیسه داسې تېره کړه. زه په خپله ښځه شکي وم. ما یوه شپه هغه څارله، ځان مې ورته وده کړ چې کله هغې ته زما د خوب یقین ورغی نو له کوره ووته. زه د هغې وروستو پټ پټ روان شوم. باران هم ورېدو. د کلي نه بهر هغې په خوشې میره کې یو سړي سره ولیدل او ورته یې ووې ما درله ډوډۍ راوړې ده. سړي جواب ورکړ زه لاړه شه، لاندې خوړ نه ماته اوبه راوړه چې زه لاسونه ووینځم. کله چې هغه خوړ ته کوزه شوه دا وخت ما هغه سړی مړ کړ او بیرته کور ته په خاموشۍ رالم. ډېر وخت پس زما کور ودانه هم راغله. طبیعت ډېر خراب و. ما اوس د دې د وجلو منصوبه جوړوله. یوه شپه ما هغې ته ووې د کوټې نه ماته نسوار راوړه، خو هغې انکار وکړ او ویې ویل چې زه هلته په کوټه کې یریږم. ما نه نور صبر ونه شو او ورته مې ووې هغه شپه چې ته خپل یار له ورغلی وې هغه خو نه یریدې. دې خبرې اورېدو سره هغه غوسه شوه، تورې یې راوچته کړه او په ما راغوټه شوه. ولې ما قابو کړه او په ځای مې مړه کړه. په دې جګړه کې زه په تندي جوبل شوم او د زخم دا نښه جوړه شوه.